تماش افریدي صاحب وایي زه چې سرې شونډې تورې سترګې د چا نه یادوم، زه چې د تورو لام لام زلفو صفت هم ونه کړم، زه چې سرې شونډې تورې سترګې د چا نه یادوم، زه چې د تورو لام لام زلفو صفت هم ونه کړم، زه په نرۍ صراحي غاړه چې غزل نه لیکم او خپل غزل ته چې د سرو شونډو رنګ نه اخلم، یا د غندل غندل ځوانۍ ذکر د چا نه کوم، زه چې تک سره ګلاب ګلاب اننګي نه یادوم، زه چې یو ګل ته ګل ونه وایم نو څه ووایم، زه چې تور ته تور او سپین ته سپین ویلی نشم، زه د قدرت ته د تخلیق نه سترګې څنګه پټې کړم، اخر د داسې تخلیقات صفت چې ونه کړم، چا چې دا دومره بلا حسن یو انسان ته ورکړه، بیا خو زما د شاعرۍ هډو مطلب نشته دی. په دې تماش ته که څوک ښه نه وایي نه دې وایي، خو زه به کله خپل قلم سره دوکه ونه کړم. په دې تماش ته که څوک ښه نه وایي نه دې وایي، خو زه به کله خپل قلم سره دوکه ونه کړم، خو زه به کله خپل قلم سره دوکه ونه کړم.